بی خو باسه 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 او یا الله خیر او خانجي راغی خانجي په خیر راځي پرون سهار چې وده شوې نو تر اوسه پورې ودې مړه یاره خانجي تا ته پته ده ټوله شپه ایښې ما که زه وده شوم زه ما چې نه د خان نه مې څوک غله ونه کي که نه نو ټوله شپه څوکۍ نه کوم او دا قوس مې سترګې ورلې ها اوس دې سترګې ورلې زه خو چې راشم نو ته ودې دا به دی یاره جي دا قرابې نه اوس وده شوم سترګې م ورلې کېنې اوسه پورې همداسې ناست وم لډوم کوله ته چې همداسې ناست یې نو ته به زما نه تنخوا والې نه نه خانجي ویل تا ته زما پته نه لګي زه تیز رفتار یم په سکندونو کې کارونه راټولوم چې کارونه مې ختم کړل نو دلته هسې کېناستمه ښه پاسه ډېرې خبرې مه کوه دا چابیانې واله او سینجي را واچوه صحیح ده خانجي اوس پې را واچوم نه بیغ د نیسمنو کار ته لا ځان ته خان وې ته خان وې چې ته د پټرولو ګاډي به دغه شو ته پکې سی ان جي اچولې وه او داسې ګاډي چې مونږ پکې لاړ شو بیا هم کولمې خوږېږي اوهو دلته خو دونه رش دی یار دا به څه کوو دا زه مخکې به یې واچو زه ګاډي م رانه بند شو هغه ځای کې به یې واچوم بس دا ځای خو خالي دی دا دلته به ودرېږم اشهلکه ماته سی ان جي واچوې څه شوې څه شوې لکه سی ان جي مالک څه شو راچوې سی ان جي راته واچوه ناوخته دی دا خان به مې په کار یې ډېر زیات مې ناوخته کو ولکه زما سړی نو راغلی او ګنټه شو هغه دی اوبو ته ولاړ دی قطار کې که ده سینجانې مې رالېږلی و وایي هغه خو د کور نه تګې سم ولکه دلته څه کې دا خانجي تا وې سی ان جي واچوه دا دې ولاړې مو ته خو هغه سړي نه راځي دی خوا یا د خدای ظالمه دا خو د اوبو کریزر دی دې نه خلکو بس کړي ها ما ته څه پته ونه وایي ما چې دا څنګه چلي ما چې څنګه دې ته ګاډي قطار کې نو ولاړ هغوی ته ګاډي قطار کې ولاړ بی خو باسه هر ځای کې رانه مرداره کتلي 1050 1051 1052 سرجي زه راتلی شم بس که یو دوه درې قدمه دې نور واغېشت نو د دیوال نه غاړه وځي که زه راتلی شم ته خو راغلې بس نور څه کې سرجي دې جم کې هغه یو نه دا کمیس پاتې شولو دا څه وی نو به دغه چلي که نه خلک نن سبا دا نه سوچونو کې دی نو دته دونه پته نه لګېده چې کمیس همداسې لاړ دا څنګه انسان دی یار دا څوک و دا مونږ څه پیو که نه دا کمیس یې پرېښودلو لاړم نسي ووتلو زه داسې کار وکړه ډمبلې ممبلې ټولې راټولې که او که نور کسان یې هغوی ته وایې بس ښه جیم بنده ووې چوټي شوه ها صحیح ده ورګه څنګه صحیح دی دا کمیس خو راوړه که نه بیا وړې ځه ته ځه کار ټیک که نسمنه سر دلته زما نه کمیس پاتې شو رامنډې ډېرې مو وخه اوس پرې خپې ماتې شي داسې ډالرې دي پکې چې کمیس پاتې شو دغه دا یو نسوارو ګوتې ده هغې هم چڼاشي کړي دي خدای خبر ده کم وختي دغه د راواله کمیس ته ځوړند دی څه خدای دې پېښو بس دا سیمونو کپنې وره میسج وکړو 50 امبیانې راکړې او 50 منټونه پرې راله راکړلو خدای دې بېخو بس سهار وختي د نه دې رانه ویسته ما
نو را پاسې به نه څه وایي د قیامته پورې به وجې څه د خوبه دې ویستم نو بس پاسې به نه څه نیکه اوس به کار نه ځو وای خدای زړه مې وران شو اوبه مو به درکړم کولې د خوشحالۍ خبره تورګه چې شکریه دا کم مړه دونه خوشحالي را راکړه لکه شکریه خو یې دا کوسه وای خدای یې لکه کیسریا دا ولې خپای دا خو مړه یاري داسې کار وشو چې سار هغه د سیمونو کمپني نه د هغې راله 50 منټونه پرې راکړل او 50 MB راکړل چې ما داسې میسج وکړه ډېر زیات خوشحاله شوم ما پکې ورته د خوشحالۍ نه ټینک یو ویري مچ ولیکل او ریپلی مې ورکړه په هغه میسج کې هغه چې ټریټ شو 80 روپۍ راله د هغه میسج ووالې اوس مې دا اړه دونه خفه دي